د لوړې کچې د امنیتي ګامونو ترڅنګ د شیعه فرقې وګړو د محرم الحرام د 10مې ورځې مذهبي مراسم ولمانځل. د حکومت لخوا د خیبر پښتونخوا او د بلوچستان د کوټې په شمول په یو شمېر حساسه ښارونو کې د موبایل او انټرنیټ سرویس تړل شوی و چې د شیعه فرقې د منونکو خپل مراسم په امنیت باندې ولمانځل شي. بلوچستان حکومت د محرم پر مهال د صوبې په 7 ضلعو کې د امنیت خوندي ساتلو لپاره د اساسي قانون 144 ماده پر ځای کړې وه. د کورونو چارو وزارت وویل چې د عاشورې لپاره په کوټه کې تر 10,000 څخه زیات په کوم کې چې پولیس اپسیل د لیویزو په شمول د پاکستان د پوځ کویک ریسپانس فورس دستې هم چمتو شوي وي. غټه مسله دی، موږ باید چې حسیني فکر عام کوو، هغه چې دی د امن و امان غه دی، د صبر و استقامت غه دی. صوبایي حکومت موږ سره تعاون کوي امن و امان لپاره. کوټه ښار له 3 ورځو څخه تړل شوی دی. د کوټې ښار د هزاره ټاون او مریاباد ټولې لویې لارې تړل شوي دي. د سختو امنیتي ګامونو د اخیستلو له سببه څخه خلک له مشکلاتو سره هم مخ دي. یو شمېر ګاډۍ حکومت په بیګار کې نیولې دي. موږ حکومت دلته درولي، ګرمي ډېر زیاته ده، دلته څه بندوبست نشته، پر روډ ناست یو، ګرده ډریوران ناست دي، دلته د شاته ګاډیان ولاړ دي. نو اوس نور هېڅ نشو ویلی څه ووایو. نن درېیم دی چې موږ دلته ولاړ یو، د المر کې ناست یو، هوټلان بند دي، نن 10 محرم دی، موږ نه ډوډۍ خوړلې ده نه شی خوړلی دي. شپې داسې مچرانو خوب موږ نه دي کړی ګر سره. او په خیبر پښتونخوا کې بیا 14,000 امنیتي سرتیري ګمارل شوي وو. د خفیه کیمرو د کنټرول روم او د هلیکاپټرو په ذریعه باندې د محرم د جلوسونو څارنه هم کېدله. کاروباري خلکو بیا وویل چې د زیاتو امنیتي ګامونو له سببه د دوی روزګار په ټپه درېدلی دی. تقریبا دا 7 هفته کې چې زموږ کاروبار روزګار ولاړ دی د محرم د وجې څخه بیا بل حالان کې ګراکان نشته، ګرد خلک پر کورو ناست دي. نو موږ په دې کې زموږ ډېر تاوانونه دي، زموږ ډېر نقصانونه دي. خلک بې راوتلی نه شي، بیریږي چې دماکه به وشي. دا ګرد لندن یوه ده خرابتیا کوي، بیا حالان کې هوا ډېره ګرمه ده، ګرمایي سره ډېر نقصان لري. څېړونکي وایي چې د خیبر پښتونخوا په بنو کې د 10 وسلوالو په برید کې 8 پوځیان وژل شوي او په ډیره اسماعیل خان کې د برید وروسته امنیتي ګامونه په ټوله هیواد کې نور ټینګ کړل شوي دي. تېره ورځ په خیبر پښتونخوا کې د چاودنې وسولې په هغه کې ترهګر هم وویشتل سو، د پاک فوج ځوانان هم شهیدان سول، نور خلک هم شهیدان سول. نو په دې وجه په ټول ملک کې صورتحال چې دی هغه ډېر سنګینه دی. حکومت په دې وجه سکیورټي سختي د کوټې علاوه په کراچي کې، په اسلام آباد کې، په پنډۍ کې، په پېښور کې چې نور کم غټ ښارونه دي، په هغه ټولو کې داسې کوټلې قدمونه اخیستل شوي دي چې دلته کوم د محرم کوم صورتحال دی دا پر امن طریقه تیر سي. د جولای د میاشتې پر 8 وفاقي حکومت د محرم لپاره د امنیتي تدابیرو په توګه په ټوله هیواد کې د پاکستان د پوځ او د امنیتي ځواکونو د ګمارلو منظوري ورکړې وه. د شیعه فرقې وګړي وایي چې په پاکستان کې په تیرو وختو کې په محرم کې پر دوی باندې ځانمرګي بریدونه، بمي چاودنې او هدفي وژنې ترسره شوي دي چې یوازې په بلوچستان کې تر 15,000 زیات د شیعه فرقې وګړي وژل شوي دي. حمید سمسور، VOA ډیوه، کوټه.